سلامونه مو هرکلی کوم د پښتوال نیوز چینل لیدونکو الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر نوي معلوماتو ځان خبر کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز پر وړاندې د یو ورځنیو شل اوریزو اټس سیالۍ لپاره د هند پر لور وخوځېده. په دغه سفر کې هغه ټول لوبغاړي شامل دي چې تېره ورځ په دې غوراوۍ کمیټې له لوري نوملړ اعلان شو. د لوبډلې له اعلان وروسته د کرکټ یو شمېر شنونکو او خبریالانو په کرکټ بورډ او غوراوۍ کمیټې نیوکړې وکړې چې ځینې داسې لوبغاړي شامل کړي چې وړتیا یې د ځینو نورو په پرتله هېڅ وه. په دغو لوبغاړو کې حضرت الله زازی او اکرام علي خیل وو چې په تېرو اوږدو کې نه په شپږیزه لیګ نه په شل اوریزو او نه هم په یو ورځنیو لوبو کې ځلېدلي وو، خو په لوبډله کې بیا هم ځای ورکړل شوی دی. خو بل لور ته نورعلي زدران چې د لوبډلې یو تخنیکي اوپنر لوبغاړی دی او په شپږیزه لیګ کې هم ښه وځلېد، له اویا څخه پورته اوسط سره یې په شپږو سیالیو کې 354 منډې جوړې کړي. په نورو لوبغاړو کې چې له پامه غورځول شوي دي منیر کاکړ او نجات مسعود دي چې په بېلابېلو کورنیو سیالیو کې خپله وړتیا ښیي، خو د غوراوۍ کمیټې لخوا په پرلهپسې ډول له پامه غورځول کیږي. نجات مسعود که څه هم په شپږیزه لیګ کې زیاتې منډې ورکړي خو تر ټولو زیاتې ویکټې اخیستونکی لوبغاړی هم و. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله به د راشد خان په مشرۍ د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې د هند په لکنو ایکانا لوبغالي کې د نومبر له 6مې نیټې تر دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې یو ورځنۍ بیا شل اوریزې او بیا هم یوازینۍ ټسټ لوبه ترسره کړي.